shamsud-din جبار د 2015 میلادي کال په لومړۍ ورځ یعنې 2 ورځې وړاندې د امریکا په جنوب د لویزیانا ایالت په نیو اورلان ښار کې یو بریدګر د دکرسمس په ګڼه ګوڼې مراسمو موټر ور وخېژاوه چې 15 تنه یې ووژل او 10 تنه نور ټپیان کړل. د امریکا استخباراتي ادارې اعلان وکړ چې دا برید ترهګریز و او د شمسالدین جبار په نوم بریدګر د دوی په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا د استخباراتو ادارې د معلوماتو له مخې بریدګر 42 کلن شمسالدین جبار له 2009 د 2010 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې په افغانستان کې هم د دوی له نظامیانو سره خدمت کړی او له 2009 میلادي کال تر 2015 میلادي کال پورې د آی ټي د متخصص او د بشري سرچینو د مدیر په توګه پاتې شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د جبار په موټر کې 4 وسلې او بمونه هم کشف شوي چې په یو یخچال کې ځای پر ځای شوي وو او د چاودنې لپاره پکې لیندواني هم شوې وه. د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې شمسالدین جبار لومړی په لوړ سرعت موټر پر ګڼه ګوڼه ور خوشې کړ او وروسته یې پر خلکو ډزې هم وکړې چې وروسته پولیسو پرې ډزې وکړې او له منځه ولاړ. د امریکا استخباراتو ویلي ډاډه نه دي چې دا برید دی په یوازې ځان شوی وي او په وینا یې تر شا یې یوې ډلې مرسته کوله. شمسالدین جبار په 2015 او 2017 میلادي کلونو کې د امریکا د جورجیا په ایالتي پوهنتون کې زده کړې کړي او د کمپیوټري سیستمونو په څانګه کې فارغ التحصیل دی. د هغه په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ښکاري چې جبار په اختطاف او له لیسانس پرته د موټر چلونې جرمونه هم کړي دي. د شمسالدین جبار په موټر کې د داعش بیرغ او 2 لاسي بمونه هم موندل شوي او د امریکا د استخباراتو د معلوماتو له مخې وژل شوی بریدګر احتمالاً له نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکه لرله، خو تر دې مهاله هیڅ وسلوالې ډلې په دې برید کې لاس لرل نه دي تایید کړي.